نننی مجلس کې ان شاء الله العزیز یو احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باب کې ذکر کو چې اجتماعي ذکر په جمع باندې ذکر دا مستحب عمل له او دا احادیث مبارکه مسلم شریف ترمذی شریف بخاری او مسلم نه علاوه مسند احمد مستدرک حاکم سنن نسائی سنن ابو داود دقرنگی د امام ابو بکر بیہقی رحمہ اللہ شعب الایمان مجمع الزوائد او گن شمیر د احادیث مبارکو کتابونو کی راغلی دی دو صحابہ کرام دی یو سیدنا ابو هريره رضی اللہ عنہ او دویم سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دا دواړه د دې خبرې گواہی ورکي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدل چې فرمایله کما ډلا چې د الله په ذکر کې مشغول شي لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکه اغه ډلا او اغه قوم چې د الله جل جلاله ذکر تکینی او راجم شي په دای باندې الله تعالی د رحمت فرشتي نازلای او د دینه غیر چاپی رکینی او دا خلق د دې فرشتو په مینس کې وی بیا او دا الله رحمت په دې نازلېږي او د جمع ذکر کون کی خلق الله پاک ته دومره محبوب دي چې الله په فخر کوي د فرشتو په وړاندې الله تعالی په دې باندې فخر کوي دې حدیث مبارک نا د ذکر د مجالس و فضیلت معلوم شو او اجتماعی ذکر هم ته ثابت شو دغرنگی دا ابو هريره رضی اللہ عنہ روایت تے بخاری و مسلم کی مسند احمد کی ترغیب و ترہیب کی سیدنا ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ان للہ تبارک و تعالی ملائکہ دا اللہ تعالی دا فرشتو یو جماعت تے یبتغون مجالس الذکر پزمک باندی گرزی او په حدیث کی راضی دا غور جماعت تے ان للہ تبارک و تعالی ملائکہ سیارہ فضلا یو بہترین جماعت تے او بہترین مجلس پسی گرزی یبتغون مجالس الذکر لٹئی د ذکر مجالس کله چې دا فرشتي یو قوم یو ډله او جماعت صحیح کی چې د الله د ذکر د پاره راجم شوي د قران د درس د پاره د احادیث مبارک او درس د پاره قعدوا معهم دا فرشتي د خلق سرکینی وحف بعضهم بعضا باجنحتهم پټ کی دا فرشتي دا مجلس پخپل وزر باندې سبحان الله او یو بل باندې دا وزر راشي تر دې پوری چې دا فرشتي نورانی مخلوق ته یو د بل د پاسوي او د دې ذکر د مجلس تر حد پوری یو بل د پاسه جمع کیږي د زمکی او د اسمان ترمنځ چې کوم خالی ځای را ټول ډک شي دومره ډېرې د رحمت فرشتي الله د ذکر مجلس تا د قرآن د ترجمه او د حدیث د درس مجلس ترا لیږي کله چې دا خلق خوارشي نو فرشتي هم پاسی او اسمان ته یو سی تشریف الله پاک سره د علم ته تپوسو کی تاسو کوم ځای نه رالی فیقولون جئنا من عند عبادک مونږرال استاد هغه بندگانو نه چې پزماګه باندې اوسېدل ستا تسبیح وی ستا لوی ویلا ستا د یووالی اقرار کو لا اله الا الله وی او الحمدلله وی الله پاک ورته فرمای چې تاسو ټول گواه شئ چې دا ټول جمع دا ټول محفل دا ټول مجلس ما وبخو د دې ګناهونه می په نیکو بدل ک
او دیتا میں بخن او کتا سٹولے گواش دا فرشتی اللہ پاک تارجو کی چی یا اللہ دا فلانے سڑے دا دین نو او دیجے کہ دا دچا سرکارو او پا دغا باب کے دے مجلس کے ناستو دے خود ذکر بغرض نور آگلے اللہ پاک و تو فرمائی دا دے نور و ذاکرینو پا برکت میں تم بخانا نصیب کر شاہ نورشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ لکلی دی ہر نیک عمل چی سوکو کی اغی پسی دعا کی چی خدایا ماو بخی دا ذکر دا محفل دا ذکر مجلس دا اللہ دا نوم دمر لوی برکت تے چی دا دی پسی اللہ بخن فرمائی او بغیر دا غستن اللہ دا دی ذاکرینو مغفرت او فرمائی سبحان اللہ دا ذکر مجالس تے معلوم شو او پا جمع ذکرم دی حدیث دا معلوم شو او زمنان تی ذکر بالجہرم ثابتی درہم حدیث دا معاویہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے پیغمبر علیہ السلام یو ظل پا یو حلقہ باندی دا صحابہ کرام راغے تپوسی او کسل ناسے اغیوی منگ ناستیو دا اللہ ذکر کو دا اللہ حمد و ثنا وایو چې الله مونږ ته اسلام ایمان محمد رسول الله قرآن او دا نعمتونه را نصیب کړ نبی پاک صلی الله علیه وسلم متو فرمایل چې تاسو لما دا کوم قسم درکنو په تاسو بدګمان نه یم چې تاسو ما ته چرته دروغ ویلی بلکې قسم می د تاکید د پر در کو چې خلکو ته خو وضاحت شي چې په دې مجلس کې کوم عمل کېدو چې هغه وضاحت شي زکا چې الله جبريل علیہ السلام ما تراو لېګو او راته عرض وکړ چې اے د الله پیغمبره په دې جمعات کې چې د ذکر کوم مجلس ته دا مجلس الله ته دومره خوښ دی چې الله په فرشتو باندې فخر کوي په دې مجلس دا دومره عظیم عمل دی سلورم حدیث دا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ذکر مجالس دا جنت باغیچی دی او کل چی تاسو دا جنت پا باغیچو باندے ورطیرے گئی نخب کی اسرے گئی کل چی تاسو دا ذکر پا مجالسو تیرے گئی نخب کی اسرے گئی دا سمر اہم خبر دا چې د ذکر مجلس ته د جنت باغیچه ویلې ده او جنت ته چې څوک لاړ شي نو بس خامخا ورته باغیچې ملاویږي او موږ ته ترغیب هم راکوي چې ښه پکې وسرېږئ او ښه سرېدل بل حدیث کې دي چې د الله ذکر شوق سره پکې وکوي او یو روایت کې دي سحر او ماښام د الله په ذکر کې تیروي فاغدو وروحو فی ذکر اللہ فی مجالس الذکر فاغدو وروحو فی ذکر اللہ اخرجہ الحاکم فی المستدرک پینزم حدیث دا سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده والحاكم في المستدرك پیغمبر پاک فرمائی چې زما رب فرمایلی دی دا الله ارشاد دی زما بنده چې په ما باندې څنګه ګمان کوي زه ورسره داسې معامله کومه او زما مدد د سره او زه کما یلیق بشانه تبارک وتعالى زه د سره کله چې دی ما یادی کده ما یوازې یادی زم یوازې یادوم او کده ما پډاله کې یادی نو د دنیا د ډلې نه بهتر ډله د فرشتو پډاله کې زیات کوم سبحان الله علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرمائی دی حدیث کی د ذکر نہ مراد د جہر ذکر مراد دی ذکر فرمائی والذکر فی الملأ لا یکون الا عن جہر پډاله کې چې کوم ذکرې هغه نه مگر په جهر سره بیا دا عام ده که په مسجد کې که په مدرسه کې که په کور کې که په حجره کې دا فضیلت دی ټولو جمع ته شامل دی الحمدلله شپږم حدیث
دا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل الا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سیئاتکم حسنات. دس یو خلق یو قوم یو مجلس و محفل والا نشتا چه راجمش یو دا اللہ ذکر کئی مگر دا اسمان نا اللہ یو فرشتہ نازل کی او دیتا اعلان و فرمائی پاسے گئی دا دیجے نا پتا سے حال کی چه اللہ ستاسو گناہونا پنے کئیو بدل کری دی. سبحان اللہ. پدی حدیث کی اجتماعی ذکر کون کو تا سمر لوی فضیلت اور رول شوے دے چه دید پاسدون مخ کے اللہ دی مغفرت فرمائی. وم حدیث دا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما دے وی ما ارزک یا رسول اللہ ما غنیمت مجالس الذکر قال غنیمت مجالس الذکر الجنہ الجنہ. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما فرمائی اے اللہ پیغمبرہ دا ذکر دا مجلسونو فیدہ صدا سمرہ صدا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم را تدوزلو فرمائل جنت تے او جنت تے جنت تے او جنت تے. سبحان اللہ. اتم حدیث دا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے روایت تے وائی دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا قیامت پر جو بعد خلق دا قبر نرا پاسی دا دی دا مخون بنورانی وی دا دی بدی مخ کے بنور وی او د ملغلری په منبرونو باندې به کینی دی به دومره ښکلي ښکاري او دومره ښایسته وی چې دا ټول خلق به ورته پسخیږي. سبحان الله. دا خلق به پیغمبران هم نه شهیدان به هم نه او بیا به هم الله دی ته دومره لوی عزت وکړي عزت ورکی. یو عربی عرض کده الله پیغمبره دا سوق دی دا په دنیا کې کم خلق دی او کم عمل والا دی چې دومره لوی مقام په میدان محشر کې الله پاک دی ته ورکی. نبی کریم او فرمایل هم المتحابون فی الله من قبائل شتا. دا هغه خلق دي چې د الله د رضا لپاره یو بل سره مینه کوي او خپل منځ کې رشتہ نه د جدا جدا قبیلو وی خود الله په ذکر د الله په دین باندې را جمع شوی او د ذکر او د عبادت د ملګرو یو بل سره مینه او محبتي. د جدا جدا خارونو وی د جدا جدا قومونو وی یجتمعون علی ذکر الله یذکرون د الله په ذکر را جمع شوی او د الله ذکر کوي. مولانا تانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې دینه معلومه شو چې دا مریدین د خپل شیوخ سره کوم مینه کوي دا مستحب ده او په دې کې اجر دی او دا د دې ذکر په بنیاد پیدا کی. حضرت تانوی رحمه الله د دغه 13 حدیث په فائدہ کې لیکلی دي چې یو سړی با د ذکر والو په مجلس کې ناشتي د ذکر په غرض باندې ناشته د دنیا یو تقاضا به وروړي خود دې ذاکرینو په برکت الله به د دم بخنو فرمای. تانوی رحمه الله التکشف کې لیکلی دي دینه معلومه شو چې اسی په سلسله د تصوف کې داخله دلم د برکت نه خالی نه دي او وی دام یو ډیل وی خیر دی او دی حدیث کې دی ته اشاره ده ځکه چې دا ذاکرونو کې داخلي دل دوه قسم دي یو ظاهری لکه د ذکر محفل او بل معنوي د ذاکرینو ډله اختیارول او دا غي په شجره کې او دا رنګ په سلسله کې ځان داخله ول. الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي. الله کریم دې زمونږ د خپل رضا کارونه په اسانتیا سره نصیب او فرمایي. دیو جن علماء کرام فرمائی چې دا د ذاکرونو عزت کول د ذکر کون کو خلق عزت کول دام د دې حدیث نه معلومیږي. د نورو خلقو په نسبت د ذکر کون کی سړی احترام کول ځکه الله پاک بدی ته د ملغلرو منبرونه تیار کی او دی په هغه باندې ناس وی او دا شانتی دا معلومه شو چې د الله ذکر د عزت ذریعہ ده. د دنیا عزت هم دی کې او د آخرت عزت هم په دی کې دی. الله دې موږ تاسو کې اخلاص پیدا کی او دا جزئی فضیلت ته دې سره د ذاکرینو
په شهیدانو او انبیاء کرامو باندې فضیلت نه راځي بلکې دا یو جزئی فضیلت دی. ان هم حدیث د تویم بیا بس کوم. حدیث کې راغلی دی سلمان فارسی رضی الله عنه په یو ډله کې ناستو او هغه ډلې د الله ذکر کو. کله چې دا خلک په ذکر کې مشغولو او ذکر یې کو په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په خوا کې تیر شو. نبی کریم چې کله را نږدې شو دی بند شو او ذکر یې ودرو. نبی پاک ورته فرمایل ما کنتم تقولون دا تاسو سوي قلنا نذكر الله مونږ وتارځو که د الله پیغمبر ذکر هم کو د الله ذکر ترا جمع شویو. نبی کریم او فرمایل فإني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها. ما رحمت اولید چې پتا سو نازلې ده نو ما وی چې دې کې ځان شریک کا. ما ته الله خو دا چې په دې ډله باندې د الله رحمت نازلېږي نو ما راشه په دې کې ځان شریک کا. بیا و فرمایل الحمد لله الذي جعل في امتي من امرت ان اصبر نفسي معهم. الحمد لله چې زما په امت کې الله داسې خلق پیدا کړ چې الله پاک ما ته حکم کوي چې دې سره کېنا. اللہ قرآن مجید کی فرمائی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اے پیغمبر ایثار شاہ کینا دا اغا خلق سرا یدعون ربهم بالغداة والعشی یذکرون ربهم چی یادی خپل رب سوال کی د خپل رب نصار و ماخام او دا اللہ دا رضا دا پار دا کی. اللہ دی منگو تاسو کی دا اعمال پیدا کی. نن بعد خلق دا غی پا دی احادیثو ماندی باوجود دا دینا چی علم وی لیکن دا اللہ پا ذکر شرمی ذکر مجلس کے نکینی دا ذکر مجلس کے ناس تدتا اہمیت والا کار نخ کاری بلکہ بعض ظالمان خدا اللہ ذکر تا بدعت وی چه پا جمع باندیوشی دا جاہلان دی. مولانا عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ لکلی دی صباحت الفکر کی چه 50 احادیث پا جمع باندی پا ذکر دلالت کی. دا ذکر بالجهر دلائل مشتا او پا اجتماعی توگا باندی دا ذکر کولو دلائل مشتا دی. اللہ دی منگو تاسو کی اعتدال پیدا کی. بعض وقت کی با جہر کے بعض وقت کی با اخفا کے کل با انفرادی ذکر کے کل با اجتماعی ذکر کے. مولانا تانوی رحمہ اللہ امداد الفتاوہ کی لکلی دی چاہتے تپوس کڑے جدل تے یو بابا دے او یو سڑے دے اور وقت ذکر کئی یو پا جہر کئی دسر رسو کو تانوی سے بتا فرمائی پری دی چی دا اللہ ذکر کئی کہا عوام کہا اللہ کا ذکر عام سڑے دے او دا اللہ ذکر پابندے سرانی وڑے دے گنے نور خلقو غیبتو نہ کئی پر دے خبری کئی. اللہ دی منگو تاستا ذکر ماندے دوام نصیب کی اہتمام نصیب کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.